تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. عايزان مکه سبق کی خبر دا وا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې تاسو رسلاس شرمګالره بغیر د عذر بغیر د مجبوری مولوړی پرستلاس د الله رسول فرمای استنجا موهي او د الله رسول فرمایي چې کله ته بوتل یا اوبه یا شربت یا شلومبه ارڅ چوي دا چې په مابینځ کې سام اخلا کچيري سړی کله کله دا سپیشه سي په ډیره جلدی کې دی دا اوبه شي چې هغه د سان لیلره د اوبه یا غشاک چې دی هغه ورسي یا سړی پټخي سي د سړی صابنديږي د سړی سلار ورکسي نو د الله رسول د خپل د عظیم نبوت د شفقت په خاطر و ما او تا ته دا خبره کړې ده کني حرام کار نه دی عزیزان که سړی وایي یا زیاده سن کومه کو به شک مکو خو د الله د رسول په خبره کې چې کم حکمت دی هغه به الته چاته معلومیږي چې و چاته د دې خبرې سي او شی ور پیږي. عزیزان خبره دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. دا سمکوي چې ماشام تاسو پرې وځي یا پرېوځي ستاسو ور د غسي لګیدلې چې دی هغه پاتې سي لګیدلې دا مطلب لکه دا خو بالکل زمرتي د وس عصر د وس زمانه خبره ده دا د ګیس ایټر چې کم لګیږي اوس په دې جمع هم دی دا ایټر لګولې مپریږه ایټر لګیدلې مپریږه ولې مپریږه د الله رسول فرمای می پریږه. اوس ګوره ما او تاسو په اخبارو کې دا اوس بیا د حکومت د برکت ګیس نستا کني خو په اخبار کې به هر سال موږ ویل په پلاني ځای کې داسې مطلب څوک د ګیس د وجې مړسو څوک مور پلار څوک بچان اوسم تقریبا لږ واقعي پیښ شولې په داغه جمع کې په داغه شهر کې هغه کمره چې داغه پټاو شي هغه کچا ګیس دی هغه جمع کیږي به داغه څه مطلب مړی چې دی هغه وسی تاوانونه وسی د الله رسول فرمایي دا خبري ورسره تړلې دي چې تړلې دي نو لہذا د مشارانو خلقو د مشرانو خلقو خبر مرده وي په هغه کې حکمت دی په هغه کې برکت دی په هغه کې یو ډېر لوی سعادت دی چې تاسو د هغه خبره ومنئ. عزیزان دا خبره خو ما تاسو سره منو چې یار و یار ته مشوره ورکړي د یار مشوره د غونه د عزیزانو لکه د سړی چې څونه یاري ورور مشر ورور وکشر ته مشوره ورکړي داغه د مشر ورور مشوره د غونه د چڅونه د مشر ورور دی دا غره کم بابا و خپل بچی ته مشوره ورکړي د بابا مشوره د غونه د عزیزانو لکه څومره چې بابا دی صحیح سو استاد خپل شاګرد ته مشوره ورکړي پیر خپل مرید ته مشوره ورکړي او دا غره کم چې پیر دی مشوره هم د غونه ده چې بابا دی مشوره هم د غونه ده چې استاد دی مشوره هم د غونه ده او ما او تاته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې دي چې څومره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان دی د غمره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشورې هم د غمره عظیم شان دی څومره د پیغمبر علیه السلام مقام دی د غمره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبرو مقام دی. نو لہذا چې ما او تا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر نبوت باندې ایمان لرو یقین می دی ما او تا د زړه د کومې منو نو چې کله پیغمبر علیه السلام او ما او تا ته مشوره راکړله و ما او تا ته نصيحت وکي هغه ما او تا منو کوم نه مني بیا ورسې کله کله د چا په کورو کې ورونه بل سوي د چا په کورو کې مطلب تاوانونه سوي الته بیا د اندازه ورکړي چې او وس خدا خبره ډیره رښتیا و. مشران سپینږیري دا غره کم بابا را واخله استادان را واخله دا والکان ته والکان موټرسایکلان مزغلوي
ټیک د سید 10 واره 100 واره 110 واره به بچاو سي 111 خدا نه خواسته بیا به د مازغه یو ځای پراته موټر سایکل به د بل ځای پراته دلته ستاسو ته ولوي چې او ماته چې بابا ویل قرار 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 هغه دا ورت شو ولا او په داسه کې بیا ته په یېژنه یا کله کله سړی مطلب په هسپتال کې په ورش کې راشي او شما د بابا خبره نه منله بیا 15 میاشتې هم بیا کال هم لا تړلی ګوډه تړلی پښه تړلی لاس تړلی اوس د ته اندازه ولګیږي بابا چې کوم خبرې تا ته کولې هغه د دې اندازې سره د مخ ته د پاره درکړې وې چې دا مکه و دا مکه خو دا هغه باوجود بیا څوک خبرې نه مني تاوانونه نقصانونه چې دی هغه هم وړي د روایتو کې راځي د الله رسول فرمایي تاسو چې کله د خپل چوټي په شو کوي خپل ګوټونه خاص کر دا ګوټونه څنډي ولې و څنډو نو چې شدی د الله رسول فرمایي څه معلومه ده شپه تیر رسوله یا تتللې په پکنیک باندې په غره کې د شپه ولا په خیمه کې د شپه ولا پر دشت شپه ولا انت ستا ګوټونه پراته ول څه معلومه دی ولړم را واخله چې ما ته پیژنو دا رقم خو په زورو خصمانان دي هغه ستا ګوټ لورغلې ولو نو دا ستا ګوټ بهچته په شکه نو ستا په شته تاوان ورسېدی د الله رسول فرمایي دا کوه دوه شان موته ته ملاویږي په دې خبرو کې عزیزانو یو خبره دا چې دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی که څوم داسې سنت دی عادت دی عادت که چاوه که څه خبره کنه وکنه ګناګار کیږي یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک ولو یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نصیحت دی په یو خبره کې دواړه الله رب العزت او موته ته چشکی راشی او ومشت مخامخ دی روایتو کې راځي مولانا روم رحمه الله وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وخت خپل ګوټونه چې دی چوټی دی هغه شو کوله د هغه وخت چې ار رقم ولې نو پدې کې یو کارګه چې دی هغه رالی چې رالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو چوټه مبارکه یا ګوټ ارسه چول هغه پورته کې د هغه فایبر تر علاقې د نن یو مار پکې پروتولو نه وتلی ولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا اعلان وکړي چې پاینده کې تاسو د خپل چوټي څنډي د خپل ګوټونه څنډي اوس خدای زما واستای چوټ خادمان میږي شي نسته پکې وشپت یې رسوله د شپې ماوته ګوټونه په شو کو خاص کر د ګوټو د پاره یعنی د حکمت خالی نه د عزیزان ټیک دی اوس په سره وای ارزما ویا کال عمر دی په دا ویا کال ماته نسوره پیښه اورور خبره دا په یو سل اویا کال دی وتا ته نه در پیښیږي پیغمبر علی السلام خبره بیا زیاده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره بے نصیحت ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره بے سبق ده یا نه ده چې الله رب العزت ګور فرما باندې سپیش زب خپل بچی ته کیسه وکم هغه خپل بچی ته یو وخت په دار کم پیښ شي نو شما ته د نصیحت سره کوو د نصیحت زر کسان نصیحت کوي وسړي ته پیدا ورسیږي هم ګویا ما ته خپل ګټه چې د هغه ویوړله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون چې تاسو کله پرې وځي نو څه کوي ور لګیدلې په هغه وخت خو دا دیوه ولا دغه بوتلو په هغه کې با پلته ولا چراغ بولو بس دا بدی لګولې ولو نو پدې کې پیښه داسې سواله یو وخت یو سړی کور ور واخستي چې ور واخستي نو بیا چې معلومه سو خبره ولدا یو مژکو اگر رالی دا بوتل چې کوم وو هغه یا گزار کوي یا کشوي نو بیا قرار دا ټول کور چې دی هغه وسوځل سلو پیغمبر په مدینه شریف کې پیغمبر سم در آل رالی خبر سلو اطلاع چا ورکړه قصه ورته وکړه پیغمبر علی السلام پاینده کې و فرمایله ول تاسو بداسي کوي نه په آینده کې چې پرې وځي دا اور مړ کوي دا اور ستې دشمن دا یو مژق دی د الله رسول فرمایي وَيَتُضْرِمُوا عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتُهُمْ دا یوم ژک دا کور سره د کوربو په کور کې څوک دي دا ټوله وسوځي نو لہذا د الله رسول فرمایي داسې کومه اوس ګوره د یخ موتان نمرو عزیزانو د یخ موتان نمرو او د ور سماو تاسل کسان دي چې هغه مړ شوی دي صحیح سلو بیا کچیر خامخاته و یار زګیس لګوم بیا اوس خو غم دادی ما شام نه وخت گیس راځي نو بیا یې خلک ولګي بیا دا شو وکم یو کړکۍ خلاصه کا
که ډېره نه یې لږ یې خلاصه کړه، که لږ نه یې نور یې لږ خلاصه کړه، چې کم سے کم هغه کچه ګیس که چیرې جوړېدی هغه به د باندې وځي، که د باندې نه وتی هم کم سے کم دا کمره به اور نه اخلي، تاوان و نقصان چې دی هغه به نه رسېږي. څونه ډېر خلک تی ورسئ عزیزانو، دا درک ته هلته درکوي بي ام سي هسپتال را ورسئ، هلته علیحده د سوځلو واډ دی، څوک سوځل شوي دي د هغو واډونه شته. و چې کوم څوک په ګیس سوځل شوي دي عزیزانو، په ګیس د هغه د جوړېدو ډېر کم چانس چې دی هغه شته. دا یو سړی بدرنګ شي، دا یو د سړي چهره خرابه شي، دا یو د سړي که ژره و دا ژره وسوځل شي، که د سر ویښتان و هغه وسوځل شي، سوځلی پروت وي، پنځه میاشتې په دا واټ کې پروت یې، او شته ټوله بدن پټی شوی، ټوله بدن پټی شوی. بس دا صرف د الله د رسول د یوې خبرې چې ما او تا ته وکړه، ما او تا نظر اندازه کړه او دا خبره ځینې پیښه شوه. صحیح شو؟ دا خبره ځینې پیښه شوله. نو د الله رسول فرمایي هلته په مدینه کې یو کور اور واخیستی، وسوځل شو، دا د دې مژک، او د الله رسول فرمایي تاسو دپاره دا اور دا داسې دشمن دی، او دا مژک په خپله داسې نه و چې په دا خبره دا د شیطان په شکل کې راسي، دا د شیطان په شکل کې راسي، دغه خلکو کور ته اور چې دی هغه ور واچوي. نو لهذا د الله رسول فرمایي تاسو به چې کله پرې وځئ اور لګېدلی پرېږدئ مه، کې پرېږدې. ته په دا پوهېږې یا کله هغه نوي ټران راغلي جاپاني، په هغه کې خو دا خبره ده یاره چې ګیس ولاړ شي په خپله دا ګټ سره بندېږي، بیا دوباره ګیس راجم نه، ټیک ده صحیح ده، خو لیکن د الله د رسول امر دا نه دی، د الله د رسول امر دا نه دی، هغه وایي بند یې که. د الله رسول فرمایي هغه کار په ټول ژوند مه کوه چې بیا وروسته پښیماني اختیاروې، هغه کار په ټول ژوند مه کوه چې بیا وروسته پښیماني ظاهروې، او ناک عجب ولې څنګه راځي، دا شی مه کوه. اول دا کار مه کوه، کې کوې نو بیا پښیمانۍ مه کوه. صحیح شولو؟ بیا پښیمانۍ مه کوه. څونه د الله رسول خو زموږ دوی دپاره مور و پلار خو هېڅ حیث نه لري په نسبت پیغمبر علیه السلام ته. کنی دا مور دا پلار زما استاد لپاره تر لمر لا هم دنیا والمر ته دونه محتاج نه ده لکه ما ته چې د خپل بابا د عادي او خدمت ته یا د هغو دعا ته څونه محتاج یم. نو پیغمبر علیه السلام خو زموږ د بابا پر ځای دی، زموږ د عادي پر ځای دی، ما ته لاره راښولې ده. اوس د پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې کړي دا د خپلې خبرې نه دي عزیزانو، دا د خپلې خبرې نه دي، دا الله راوستلي ده د پر ژبه د پر خوله باندې، دا الله رب العزت دا خبرې ورښولې دي، بیا ما او تا ته وکړلې. اوس که الله خبرې کولی نو ما او تا به غوږ په نیولی، خو الله رب العزت خبرې نه کوي لکه ما او تا چې کوو. نه ما او تا دومره مطلب قوت لرو چې د الله خبرې د ما او تا په خپلو غوږو واورو. صحیح شو؟ او وحي به ورته کېدلی پیغمبر علیه السلام ته، پیغمبر علیه السلام بیا ما او تا ته قصه چې د هغه وکړله. بیا حضرت ابي موسی اشعري خو ما خبره توکوه، احترق بيت بالمدينه على اهله من الليل فلما حدث رسول الله بشانهم قال ان هذه النار عدو لكم. فرمایا حضرت ابو موسی اشعري وای دا رقم په مدینه شریف کې کور وسوځل سلو د شپې، بیا پیغمبر اسلام خبر سلو، بیا و فرمای ان هذه النار عدو لكم، دا اور ستاسو د پاره دشمن دی، فاذا نمتم فاطفئوها متفق علی، چې کله تاسو پرې وځئ ستاسو د پرېوتو اراده سوله نو تاسو دا اور مړ کوئ، اور مړ کوئ. اوس ورته وګوره عزیزانو، که په ټول ژوند د پیغمبر علیه السلام یوه خبره غلطه سوي بیا په کار دا د موږ د پیغمبر اسلام خبره نه ومنو، په کار دا د چې نه ومنو. او که په ټول ژوند د پیغمبر علیه السلام یوه مثقال ذرتین هم خبره نه د غلطه سوي نو بیا دا دونه غټې غټې خبرې ما او تا څنګه غلطې بولو، نعوذ بالله. او په دې کې د رښتیاو خبره ده، د رښتیاو خبره ده، موږ به دا شی د غسې کوو، کوشش به دا کوو. قانون عزیزانو کړکۍ خامخا ما د حجرې کړکۍ د ټول عمر دا خلاص لږ شه خلاصوي، بس چې هر څو یخ راغلی که څو ما د شپې هیټر نه لګولی خلاصه دي یارو، خو اسباب سته د ګرمېدو دپاره دی، خو نه ده چې موږ به د یخه مړ سو. خو بس د الله رسول چې کومه خبره کړې ده هغه کې حکمت دی، هغه د لوړ شان خبره ده او دا د ډېر عظمت د لوی خبره ده. نو لهذا ما او تابع اوس ګوره موږ ته کله کله انګریزان خبرې وکړي، انګریزان ازما یو ملګری دی هغه اوس په چین کې دی سبق وایي، هغه ما ته ویل مولوي صاحب ساینس دا خبره ثابته کړله چې دا پایڅې پورته کوونګه دا فایده لري. نو تی ولې چې ساینس وویل ته بیا ورسره منئ؟
ما ورته ویلې ګوره خبره دی دا ساينس و ما ته داسې خبره وکړه چې هغه د پیغمبر علی السلام د خبرې مطابق خبره ده. صحیح سلو که ساينس د پیغمبر علی السلام د خبرې خلاف خبره کړو بیا مې نه منله. اوس د ساينس بغیر زه دا منم چې پیسې پورته کوونګه دا ضروري خبره ده. د ساينس بغیر زه دا خبره منم چې پیسې پورته کوونګه دا ډیره د صحت خبره ده. صحیح سلو خو لیکن چې ساينس هم را سره ومنله پر دواړو سترګو زه بیا نه دروغ کوم. دا لکه یو سړی چې وایي پلانی زما بابا دی ټیک سلو شک نشته په دې خبره کې. د کلي خلک هم وایي دا ستا بابا دی. اوس کې څوک ورته وایي د کلي والا نور خبرې نه مني نو دا یې څنګه مني؟ دا خبرې زما د پلار د خبرې او زما د خبرې سره برابره ده په دې زمانه نو لہذا د پیغمبر علیه السلام اوس که ساینسدانانو موږ ته ویلو چې دا رقم دا اور تاوان کوي اور دا نقصان لري دا څونه دا خلکو د انسانانو په خبرو پسې زغلي چې یار بشارانو کړي دا ساینسدانانو پوهانه کړي دا افلاطون او ارسطو چا کړي دا یا زموږ د پاره هر شي چې هغه پیغمبر علی السلام دی. بس که د ارسطو د افلاطون او د فلانی خبره د الله د رسول د خبرو سره یو شی ور سره منم کنه یو شی د الله د رسول خبره منم دا بل دروغ کوم. صحیح سلو او بیا فرمای عن جابر رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال غط الاناء د الله رسول فرمای تاسو چې کله ماخستن پریوزي دغه لوش چې کوم دی د هغه سرونه پټوي. که دیګ دی پر دیګ باندې سر کښېږده، که بخار دی پر بخار باندې سر کښېږده، که جګ دی پر جګ باندې خپل سرون لري په کاغه نسته یو په لیټر باندې کښېږده. صحیح سلو بیا د الله رسول فرمایي کچيري دون شي نسته چې تی پر دا دیګ دی برتن دی هر شي پر هغه کښېږده. د الله رسول فرمایي وتن کنه د تنکا و جارو را واخد جارو سي غټ تنکا را و باسي دا لوړ پر کښېږده ورور دې پر کښېږده ګرد دیګ دی خلاصي پروانه لري. بس دا چې ته پر کښېږده دا ساينسدانان دا خبره کوي چې د شپې علایده داسې وباوي چې دی هغه راځي هغه بیا پر دغه سالنو پر دغه خوراکه باندې لویږي سار چې ته وخورې تا ته تاوان کوي. د الله رسول فرمایي ته کم سے کم که دا ټوله سر نشي پټولی یو شی ور باندې کښېږده ته چې لکړه لګوې دا پر دغه باټلي باندې کښېږده هر شی چې دی که دیګ دی باټلي پر دیګ کښېږده بیا دا وبا چې کومه دا غذا ستا خوراک لره نه راځي. ټیک سلو د الله رسول موږ ته کړی وه که وبا ستا که نه ستا موږ یې کوو موږ ته د الله رسول خبره کړې بیا چې شي تاوان چې دی هغه نه ورسېږي. و اوکیو سقا د الله رب العزت د الله رسول فرمایي داستې مشکیزې نه دي مشکیزې بوډي و په هغه وخت کې خو نو اوس خو ناز موږ ته مطلب باټلیان یې بولې دغه رقم ګیزر یې بولې دغه رقم نور زموږ د اوبو دپاره سماوارون یې بولې هر شی چې بولې دا په هغه وخت کې دا بوډي بولو د الله رسول فرمایي تی چې ماخستن پرېوځئ خوله یې وربندوئ. دا کله کله دا کوچان لره ورسې بوډۍ پروت خوله یې نه یې ورتړلې خالي یو خښ ته مښ ته در لاندې کړي بس چې ما ژوبه نه تویوي. د الله رسول فرمایي ماخستن دا تړه یو خو د شپې وبا اوري بقول ساینسدانان. صحیح سلو دویمه خبره دا د یو ضررمن شی کیله نسي. اوس کله کله دا پنجاب کې د چپکلیانې نه دي دا زموږ ته کربوړي بول خو خیر دا به جلا شی دی دا ډېر زهریله شی دی. دا کله کله اوبو ته ورلسوي څوک نه په خبر سوي بیا دغه اوبه یې څښلي د هغه څه مړي چې دي هغه وسي. او د الله رسول فرمایي ګوره د ټینکۍ سر ورپټ کړه. اوس په پنجاب کې اکثره مړي دا رقم کېږي او دغه رقم ته دا ګوډی دی خوله وربنده کړه. څه معلومه دی یو ضررمن شی څه په خبر دی ورولوېدی چې ورولوېدی هلته هغه پکې مړ سو نو خو زار ولاړو پکې پیلا سو ته خو نه یې په خبر تا چې وکړ تا چې وچښله او بیا د هغه څه ناجوړه شو بیا ټېسټونه چې دي وکړه هغه یې زهریله شی چې دی هغه یې خوړلی دی. و د الله رسول فرمایي وایي تی چې کله بیا د بید معافي عزیزانو بولې کوئ وړې بولې کوئ په غارو کې مه کوئ ولې مه کوه په غارو کې. اوله خبره دا ده په دې کې به یو مخلوق اوسېږي ولې تاوان ورسوي تکلیف ولې ورسوي. دویمه خبره دا ده که په دې کې مار و که په دې کې لړم و که په دې کې بل خصمان شی و تا چې مطلب بیا د ما بولې ورلې چې هغه ورلې دی راوي چې راووتې نو تا ته خو تاوان در رسوي. که نور هېڅ نه یې بېرهي خو دې که نور هېڅ نه یې کپړې خو د مردارهي او نو د الله رسول فرمایي په غارو کې بولې مه کوئ. بیا د الله رسول فرمایي لمر ته بولې مه کوئ. ولې مه کوئ نو لمر څه کیسه ده لمر ډېر لوی مخلوق دی د الله رب العزت
قدر یې وکړه. صحیح شو؟ قدر یې وکړه. قبله طرف ته بول مه کوه، سایه ته بول مه کوه چې خلک کښېني، یا پیتاوی دي خلک کښېني هغه ته بول مه کوه، خلک د تاوان مه رسوه. موږ ته د الله رسول زما ستا قدمونه په دنیا کې سل دي، یو سل لس قدمونه ما ته د الله رسول د الله رسول چې دا رقم اخله. دا خو ژوند څه د حیوانانو ژوند خو نه دی، د انګریزانو ژوند د حیوانانو دی عزیزانو. هغو ته چې طبیعت څه وویل، عقل څه وویل دی هغه کوي. یا موږ ته د الله رسول ویلي دي، د الله رسول د الله له جانبه ویلي دي، بس نو نعوذ بالله د الله خدایي خو نه درواغ کېږي. چې نه درواغ کېږي حق ته سجده، خبرې هم حق ور سجده. او د الله رسول فرمایي واغلق الباب، ماخستن چې پرېوځي دروازه بندوي، ماخستن چې پرېوځي دروازه. اوس به سړی وایي یاره زما توکل پر خدای دی، بس ما یې کرسي ویلې ده زه دروازه نه بندوم. یا دا علما فرمایي روایتو کې راځي عیسی علیه السلام هم چا پوښتنه وکړه او د حضرت علي کرم الله وجهه هم پوښتنه وکړه، ورته ویلې چې ستا خو دا عقیده ده چې د هر څه کېدو والا الله دی ولو ول چې الله څه لیکلي هغه کېږي ولو ول نو ته دی چم وکړه لوړ دیوالو ته وخېږه در هغه ځان لاندې رایلکه چاته وخېږه ځان لاندې رایلکه نو چې الله څه کوي دی هغه به کېږي د ولو د غیده ول نو ونس. حضرت علی کرم الله وجهه مرته ویلې، عیسی علیه السلام مرته ویلې ول ګوره زه دا حق نه لرم چې په الله امتحان وکم، الله دا حق لري چې په ما امتحان وکړي. دا زه چې اوس لوړ خېږم دا زه په الله امتحان کوم او زه دا حق لرم نه. صحیح سلو دا خبره کوم دا خبره. نو اوس یو سړی وایي یار زه دروازه نه بندوم، دروازه ولې نه بندوم، ما آیت کرسي ویلې زما توکل دی. یو سړی رالی پیغمبر علیه السلام سره کښېنسي، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس علاوال ورپچې ور پر ورشه باندې رالم ور ورشه ول هغه مې لا کړ د الله پر توکل نه، د الله رسول ویلې ول ورسه شاور وتړه بیا توکل پر الله باندې وکړه. صحیح سلو اوس ماته بجلی سم وو دستانیم پلاس کړی دی، هغه ټیسټر مې راخستې دی، پلاس مې راخستې دی، اوس ورځو دا کار کني. سړی به یا رسمه توکل پر خدای دې ز تارو تلاس ورچی یا الله چې سره شو ولې دی هغه بکې هغه بکې. نو د الله رسول فرمایي ته چې ماخستن پرې وځي دروازه بندوه خامخا اسټیک دی، امن دی، غله نسته، حیوانات سته که نسته، سپیان سته و نو چې سپیان سته نو د سپیان د وجه نه بندوي، سپیان سته د سپیانو د وجه بنده کړه. بیا دا خبره ده ته په الله امتحان مه کوه چې ما آیت الکرسي وویل زما د کور به ولې غلا کېږي، یا امتحان به نه کوي ورسه دروازه هم بنده کړه، آیت الکرسي ووایه اوسې پر الله پرېږده خبره، اوسې پر الله پرېږده. زما بابا یو کیسه کوي ویلې ول یو سړی ولو شیو نو د به دا ماخستن چې دکان بندوي نو د عالي په نامه به بندوي، د عالي انو بل ورځ د بل چا دکان چې دی هغه ول سوي و ان شاء الله کیسه به دغه سي هغه څه پښتنه وکول تا د چا پر نامه باندې غول ما د الله پر نامه باندې دکان بند کړي شي ورته ویلې د الله پر نامه م بندوه، الله خدای ذات دی سار چې وسوي راځي په جیب کې پیسې دی او سپازار لرالې دا پیسې د جیب واخلې بل جیب دی داغه د جیب څخه واخیا بل جیب لري، داغه د جیب ول الله دا رقم دی وروره ستاده جیب واخسته د غلو جیب ته ورواچو تا به د علی په نامه دا شی بند کړی که څومره دا خبره غلطه ده، یعنی معنا دا ده د الله په نامه باندې مرچیش کو توکل کو بس پر هغه بیا پرېږده. واغلق الباب دروازه بندوا، واطفئ السراج چراغ بندوا، چراغ بندوا مړکوي هغه دیوه چې کوم بلې دروس خو بلب ته خیر بلب په سدون تاوانونه نه پیښیږي. کله کله د ازمشتي غایزانو په پیکشانو کې ور بل ولې بل سو وای مین سوچ کم دی مین لاین د بجلی هغه نو بند کړی بس دا هغه وجه مطلب دا تاوان چې دی هغه وسې سلو. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء. عجب بل درته کوي اوس شیطان د الله رسول فرمایي د انسان په بدن کې دی ګرځي لکه وینه اسمه اوسه پرکی وینه څنګه شیطانو دا رقم ګرځي. د الله رسول فرمایي اوس د الله رسول فرمایي ته ماخستن چې پرېوځي بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم دروازه بند کړه. شیطان تر اسمان ختلی سي، اسمان ته رسیدلی سي، صحیح شو، لیکن دا ستاسو د دیواله نشي راوښتل، ستا کور ته نشي راوښتل. د الله رب العزت په نامه کې دون عظیم اثر دی. بسم الله وای دا شیطان په ګلې کې دی ستا کور لره نشي راتللی، دروازه بند کړه. او د الله رسول فرمایي دا ته چې کله بسم الله وای او د مشفیزه دا ګوري چې کوم دی خلای باندې کې شیطان یې نشي خلاصولی، به شي نشي خوړل، شي نشي چشلای او ته په ډوډۍ باندې کښینې شیطان به استا سر کښینې خوراک خپل خوراک کوي. ته بسم الله وای او
بیا شیطان ستا سره نه کښېني ناست دی خوراک نشي کولی دا به الله مخلوق پیدا کړی دی د مخلوق دپاره بیا رکاوټ دغه شی دی ما او تا دپاره اوس دروازه دغه کلب زما ستاسې چابي نسته خوراک ما او تا یې نشو خوړلی ټیک شو و د شیطان دپاره بیا کلب و دروازه و دیوال هغه د بسم الله شریف د الله نوم دی بیا د هغه شیطان د دا ګوډې څه اوبه نسي څښلی ولا یکشف اناء دا رقم تا چې پر دغه لوښي باندې سر کښېښو بسم الله شریف دې وویل او شیطان رالی دیګ ته ناست دی دیګ ته ورنږدې دی دا سر یې نشي پورته کولی حالانکې دوی په یوه منټ کې در غزني رسېږي در جهان رسېږي مشرق مغرب له رسېږي او دلته دا دیګ سر نشي نڅولی ولې تا بسم الله باندې وویل او د الله رسول فرمایي فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا که څوک شی نه لري هغه دې راولاړ شي خالي شي اوږد دې پر دغه برتن باندې دیګ دی بل بدنۍ ده بل ګلاس دی جګ دی پر هغه باندې شي قلم شي ګلاس پروت دی او تا شیدې یې ته وځه به سار انځر دې کې خشته کړي دی په اوبو کې خشته کړي دی زه به سار خورم نو سر شی نسته قلم پر سر وکړي بس د الله رسول فرمایي دا شیطان نه دی شیطان دا قلم نشي راځي کولی شیطان دا ستا شیدو ته نشي کتلی دا ستا شیدې نه دا ستا شیدې شیطان بیا نه خوړلی سي نه استعمالولی سي اوس یو سړی قمیص وباسي قمیص چې وایستي نو ټول بدن معلومیږي او د الله رسول فرمایي ته ووایه بسم الله الذي لا اله الا هو یا که دا نه وایي خالي بسم الله ووایه بسم الله الرحمن الرحیم دا شیطان پیری دا زما ستا بدن بیا نسي لیدلی زما ستا بدن دی نسي لیدلی بیا و څونه دا د شیطانانو د پیرانانو دپاره بیا الله خپل نوم پرده راستولی ده د الله نوم یاد کا نه شیطان نه پیری هیڅ چاته بیا اجازه چې د هغه نسته فإن لم يجد يرزق فرمایي ويذكر اسم الله د الله نوم ورباندې اخلي د الله نوم ورباندې اخلي فليفعل فإن الفويسق تضرم على اهل بيتهم رواه مسلم د الله رسول فرمایي دغه مطلب مژک راواخی یو مژک دا ستا کور ستا سره سوځلی سي نو لهذا د الله رسول فرمایي داسې کومه د الله رسول فرمایي داسې کومه اوس عزیزانو څونه د حکمت خبرې دي اوس که چاته دا خبرو پیښ شوي دي هغه ته بیا درک ورکوي چې نه در پیښ شوي د اوس په دا انتظار دی چې ما ته را پیښه سي نو بیا خو په دا انتظار بیا نو ټیک ده صحیح ده ورسه د الله رسول موږ ته ویل دي پر دا لاره ځه پر دا لاره مه ځه دا لاره صحیح ده دا لاره غلطه ده و چې ما ورته هغه لاره خپله کړه نو بس بیا کار خلاص دی موږ به ولې پریشانه کېږو زموږ د دنیا زموږ د ژوند 99% چې کومې پریشانۍ دي هغه وجه دا ده چې موږ د الله د رسول په قول نه دي کړي هغه وجه دا ده چې موږ د الله د رسول په قول نه دي کړي د الله د رسول په قول وکړه خبره خلاصه ده او د الله رسول فرمایي پرسته لاس خورا کوه توازیه نه کوم شیطان په چپه لاس خورا کوي نو ته شیطان چمونه کوي یو سړی ته څوک وایي ته شیطان یې دی خوا به دی په دې خبره او که د شیطان چمونه کوي نو بیا په دې سړی خوا نه به دی یې بالکل بس د الله او د الله د رسول خبره حق او سچ ده ماوته باطل ماوته ناحق یو ماوته دروغ که ماوته خپل مزاج وچلو او کنه نو خبر هغه د الله او د رسول د خیر الله رب العزت مشته هدایت وکي الله رب العزت مشته عقل فهم سوچ فکر را نصیب کې الله رب العزت مشته پر قران او پر حدیث پر خپل حکمو د پیغمبر سم پر طریقو ژوند راکې الله رب العزت دا ویل او د قبول منظور وګرځي الله رب العزت د مرګ حال او مشتات را نصیب کې چې موږ ورو دا ویل لا اله الا الله نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خپرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي